میرویس نیکه، لیک او لټون ایازې سبزی. چرته چې د نړۍ د قامونو د ننګ میړانې او د خپلواکۍ لپاره د سر او مال د قربانۍ ورکولو ذکر کیږي، هلته به د پښتون قام ذکر په لومړي سر کې وي. د پښتون ولس ټاټوبی د اسیا په زړه کې په یو ډیر ځانګړي او بختور ځای کې پروت دی. تر څو چې دا جهان آباد وي، دا خاوره به هم ودانه وي. دې خاورې وخت په وخت د نړیوال تاریخ پیاوړي شازلمي او میړني زیږولي او پاللي دي. د دې خاورې د تاریخ د هر باب هره پاڼه د دغه میړنیو د کارنامو نه ډکه پرته ده. د پښتانه برم او عظمت د دغه اوږده نوملړي او ستر او پیاوړی نوم د میرویس خان هوتک دی، چې پښتانه یې په میرویس نیکه او میرویس بابا پیژني. کله چې هم د نړۍ او په ځانګړې توګه د دې سیمې د حماسۍ د ازادۍ لپاره د ملي انقلابونو او سپېڅلو قامي پاڅونونو تذکره کیږي، نو د میرویس خان بابا ستره نامه به پکې ارومرو وي. که څه هم هغه د نن نه څو پیړۍ وړاندې تیر شوی دی، خو د هغه د ننګ برم او حماسي یاد نن هم د ولس په زړونو کې ژوندی دی. هغه د 12مې هجري پیړۍ په لومړیو کلونو کې د احمدشاه ابدالي نه وړاندې په حقیقي معنو کې د پښتون وطن او پښتون ملي نهضت بنسټ ایښودی و، او پښتون وطن یې د صفویانو نه آزاد کړی و. میرویس خان د 1483 زیږدیز کال شاوخوا په کندهار کې د شاه عالم خان هوتک کره دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. شاه عالم خان په خپل وخت کې د خپلې قبیلې یو ډیر با اثر او منلی شوی مشر و، چې په قبیله کې د ځوانمردۍ، میړانې، سخاوت او نیکۍ سره شهرت لرلو. د هغه کورنۍ اوس هم په هوتکو کې د شاه عالم خیلو یا خالم خیلو په نوم یادیږي. د هغه 4 زامنو چې مشر یې میرویس خان و، چې په حاجي امیر خان هم مشهور او د هوتکیانو د دورې د ملي غورځنګ بنسټګر و. بل زوی یې عبدالعزیز خان چې د میرویس خان لمړینې وروسته پاچا شو. دریم یې یحیی خان او څلورم عبدالقادر خان و. د میرویس خان بابا پوره نوم حاجي محمد اسماعیل میرویس خان هوتک و. هغه د کرم خان هوتک لمسی و او په خټه غلجی هوتک و. د مور نوم یې نازو توخي و، چې پښتانه یې په نازو انا یادوي. هغه د سلطان ملخي توخي لور وه، چې د غلجیو یو منلی شوی او خپلواک مشر و. نازو انا په پښتونولۍ د خپل زوی میرویس خان پالنه او روزنه کړې وه، او تل به یې په اوداسه کې هغه ته شیدې ورکولې. هغه یوه ډېره عالمه، پوهه او هوښیاره ښځه وه، شعر و شاعري هم کوله. وایي چې کله میرویس نیکه پیدا کېدو، نو نازو انا خوب ولیدو. یو سپین ږیری ورته په خوب کې راغی او ورته یې وویل: زما لورې، دا زوی ښه وروزه، کله چې دا لوی شي ستر کارونه به وکړي او حج ته به لاړ شي. زما لوري، د ده په روزنه کې غفلت ونه کړي. د ده له نسله به نیک شاهان پیدا شي چې دین به روښانه کړي. د ده په پالنه کې زیار باسه او پاملرنه یې کوه. د ده په اوږو د لویو کارونو انجام پروت دی. میرویس خان په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروجه علوم لوستي وو. پښتو، پارسي او عربي ژبې د ادیبانو په کچه زده وې. له زده کړو وروسته په سوداګرۍ بوخت شو. له خراسانه به یې مالونه هندوستان ته او له هغه ځایه به یې خپل هیواد ته راوړل. ګټه به یې هم کوله او د نورو خلکو له حاله به هم خبرېده. هغه چې کله ځوان شو، نو د جعفر خان ابدالي یعنی کامران خان سدوزي لور خانزادۍ یعنی خانزادۍ ځان ته وغوښته او واده یې کړه. د میرویس خان هوتک نه وړاندې که څه هم په افغانستان کې سترې بادشاهۍ تیرې شوي دي، لکه د سوریانو بادشاهي، د صفاریانو بادشاهي، د سامانیانو بادشاهي، د غوریانو او په آخره کې د غزنویانو بادشاهي. د دغه ټولو بادشاهیو په خپل وخت کې ښه دبدبه وه، خو له دغه مودې وروسته او په خاصه توګه د مغولو شرق ته له راتګ پس په افغانستان کې مرکزي حکومت نه و جوړ شوی. میرویس هوتک د غزنویانو نه پس په لومړي ځل د پښتنو یو داسې مرکزي حکومت جوړ کړو چې د افغانستان ټوله خاوره یې تر ولکې لاندې وه. کله چې په کندهار کې د هوتکو او توخیانو ملي مشرۍ له منځه لاړې، نو پښتانه ډیر کمزوري شول. له یوې خوا به پرې له هند مغول راتلل او له بلې خوا به پرې ایرانیانو چور چپاول کولو. لکه څنګه چې نن د نړۍ زورواکانو د خپل منځي ترفګنیو، سیاسي اختلافاتو او د نړیوال واک او اختیار جګړه پښتنې خاورې ته راوړې ده او خپل پراکسي جنګونه دلته کوي. بیخي همداسې به د هند او ایران اکثره وخت د کندهار په سر یو بل ته سترګې سرې وي او خپل منځي جګړې به یې اکثره وخت د پښتنو کور له راوړلې، چې زور به یې تل پښتنو له راتللو. په معاصر پښتون تاریخ کې دا یو داسې وخت و چې د اوږد مهاله لپاره د پښتنو هیواد د 3 ګاونډیو ترمنځ ویشلی شوی و.
14 ولسمه او 13 زیږدیزې پیړۍ پیل داسې وو چې افغانان د اسیا په مرکزي او سویلي برخه کې د یو ملي او خپلواک حکومت څخه بې برخې ول. شمالي سیمې د ماوراء النهر د شیبانیانو، ختیځي سیمې د هند د مغولي دولت او لویدیځي سیمې د کندهار پورې د پارس یعنی ایران د صفویانو په لاس کې وي. نو کوم پیاوړی مرکزي پښتون ریاست موجودو او نه قام یو موټی او یوه خوله وو. که څه هم پښتون وطن کې وخت په وخت د مغولو خلاف د خپلواکۍ لپاره پاڅونونه شوي وو، خو د قامي بې اتفاقۍ له امله دغه تحریکونه اکثره ناکامه شوي وو او د یو ثابت ملي او خپلواک دولت پر رامنځته کولو نه وو بریالي شوي. خو دومره وشوه چې دغه تحریکونو مغول وویرول، ویې وژل او د پښتون قام د ازادۍ او خپلواکۍ غږ یې د هغوی تر غوږونو ورساوه. څنګه چې مې وړاندې وویل چې کندهار د مغولو او صفویانو د خپلمنځي جګړو ستر مرکز و. اخر مغولو ماتې وخوړه او کندهار په بشپړه توګه د صفویانو لاسته ورغلو. کله چې په ایران کې شاه حسین صفوي د اصفهان په تخت کېناست نو خپل یو ډیر پیاوړی او وتلی جرنیل ګورجي کندهار ته راوستلو. دغه سړی په اصل کې د ګرجستان یا جارجیا اوسېدونکی و. هغه په لومړي سر کې مسلمان نه و، خو بیا یې بغاوت وکړو. نو صفویانو بندي کړو، په بند کې اسلام ومنلو. نو شاه حسین یې د بغاوت ګناه وبخل او راخوشي کړو. خو په اصل کې په عقیدوي توګه هغه تر اخره عیسائی و او اسلام یې په سیاسي توګه قبول کړی و. هغه یو ډیر متعصبه خو نړی جابر، ظالم او په جنگي پن باندې پوهه سړی و. دشمن سره په چل ول او ساز باز کې هم بې سارې پوهه لرله او بلا ډیر جنگونه یې هم ګټلي وو. کله چې کندهار ته راغلو نو په پښتنو یې سره ورځ جوړه کړه. د ګورګین جبر او ظلم ورځ تر بلې زیاتېدلو، خو څوک نه و چې تپوس یې ترې کړی وی او یا یې د دغه مظلوم ولس غږ اورېدلی وی. که کوم مشر به غږ کولو نو ګورګین به وژلو، تر دې چې ګورګین یوه ورځ د کندهار د ابدالي پښتنو ستر مشر دولت خان د یو زوی او یو نوکر سره ووژلو. دولت خان هغه وخت د جابر او سامراجي ایران د صفوي دولت تر ټولو کلک مخالف و او په پښتنه خاوره یې دغه پردی واک نه منلو. هغه په کندهار د ایران لخوا 2 بریدونه پر لپسې په ډیره میړانه ناکامه کړل. دغه بریا هم هغه د افغانانو ترمنځ د یو اتل په توګه مشهور کړو او هم د ولس د زړونو نه د ایران یوه طرحه ختمه شوه. خو ګورګین د پښتنو له سره د دغه ستر مشر سیوری ډیر زر واخیست. یاد دې وي چې دغه نامتو پښتون مشر د ستر پښتون اتل احمد شاه ابدالي نیکه او د میرویس خان بابا خسر یعنې اسخر و. د دولت خان له وژنې وروسته د ولس سترګې یوازې میرویس خان ته وې. میرویس خان هم د خلکو او هیواد خدمت تر هر څه ښه وباله. سوداګري یې پرېښود او د هیواد خدمت ته یې ملا وتړله. څو ځلې شاه حسین صفوي ته د ګورګین د زور زیاتي شکایتونه وکړل، خو هغه پرې غوږ او ښکر ونه ګرولو او هر ځل یې پرې ځان ناجانه کو. د شاه حسین څخه وړاندې چې کله به هم پښتانه د اصفهان دربار ته په ګیله ورغله، د وخت بادشاه به یې خبرې ته غوږ ایښودلو او د هغوی د ګیلې ختمولو هره هڅه به یې کوله. خو شاه حسین ډیر بې عقله او ناپوهه سړی و. درباریانو چې به ورته څه ویل هغه به په پټو سترګو منل. همدا و چې وزیرانو او د دربار چاپلوسانو ورته وویل که د پښتنو دې خبرو ته د اهمیت ورکړو کیدای شي چې سبا ته دې په سر وخیژي، بیا به یې نشي قابو کولی. باید ګیلې ته یې هیڅ ارزښت ورنه کړي. ګورګین خپل کار ته پرېږده چې د پښتنو سره څه هم کوي سم یې کوي. میرویس خان پوه شو چې داسې نه کیږي، نو لومړی د خلکو ترمنځ د ملي یووالي د راوستلو هڅه وکړه. پټ په پټه یې په قام کې د فکري بدلون راوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې. خلک یې پاڅون او مزاحمت ته په فکري توګه چمتو کړل او بیا یې ګورګین ته ځان نږدې کړو. خو ګورګین هم ډیر ځیرک او پوهه سړی و. هغه په میرویس خان په زغره د باور نه کولو. همدا وجه و چې هغه یې په 1900 میلادي زیږدیز کال کې اصفهان ته ولېږلو او شاه حسین ته یې په پټه سوال ځواب ولېږل چې همدغه ځای یې ووژنه او یا یې نظر بند کړه چې کندهار ته درنه راستون نشي. شاه حسین هغه هلته نظر بند کړو، خو میرویس نیکه په خپل خدای ورکړي استعداد، پوهې او قوي منطق د اصفهان په دربار کې ځان ته ځانګړی ځای جوړ کړو. د صفوي دربار د ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو سره یې خوږه یاري او ملګرتیا جوړه کړه او هغوی به یې ډېر قدر کولو او په همدغه توګه یې دربار ته لاره جوړه کړه، تر دې چې یوه ورځ له شاهي دربار څخه وغوښتل چې باید حج ته لاړ شم او دا ژمنه یې ورسره وکړه چې له هغه ځایه به بیرته د کندهار په ځای همدلته اصفهان ته راځم.
حتی چې کله لاړ نو هلته د عربو د لویو عالمانو سره لیدل کتل وکړل. هغې ته د خپل وطن ټول حال او د صفویانو ګورګین د جبر ټوله کیسه وړاندې کړه او تپوس یې ترې وکړو چې آیا په داسې حال کې موږ له وسلوال پاڅون په کار دی او که نه؟ ټولو ورته وویل چې هو، باید تاسو د دغه جبر د ختمولو لپاره وسلواله مبارزه وکړئ او د اسلام له پلوه بیخي روا کار دی. میرویس خان بابا د عربو عالمانو نه یوه لیکلې فتوا واخیسته، له ټولو علماو نه امضا دستخط کړه او د ډېرو قیمتي ډالیو سره اصفهان ته ستون شو. میرویس نیکه د مکې معظمې دغه فتوا له لارې د بل چا حق غصبول نه غوښتل او نه دا مطلب دی چې مظلوم په ظالم او ظالم په مظلوم باندې بدل شي، بلکې هغه د اسلامي نظام په حدود او مرسته د ټولنې د مظلوم اقلیتونو د حقوقو ساتل غوښتل. که څه هم دی په خټه هوتک غلجی پښتونو، خو د خپل اسلامي عقیدې له برکته او د اسلامي ورورولۍ او نورو درنو اسلامي اخلاقی او ټولنیزو اصولو ته د خپل تعهد له کبله پر قامي برتریت باندې معتقد نه و او د مبارزې یوازې قامي رنګ نه درلودلو. خو په اصل کې میرویس خان دغه فتوی په زور د عامو خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو شعوري هڅه کړې وه، ځکه ګڼ شمېر پښتنو صفویان خپل دیني ورونه ګڼل او د هغې پر ضد د وسلوالې مبارزې یا قامي پاڅون تل ډډه کوله. میرویس نیکه یو قامي پاڅون ته د لارې هوارولو لپاره دغه کار کړی و او په اصل کې د هغه پاڅون خالص قامي پاڅون و. د حج نه په واپسۍ کې د ځان سره راوړې قیمتي ډالۍ د اصفهان د دربار په خلکو کې وویشلې او بیا یې د دربار نه کندهار ته د تګ اجازه واخیسته او له هغه ځایه نیغ خپل وطن ته راغلو. ګورګین د اصفهان د دربار په دغه کار حیران و چې دا څه وشول او ولې داسې وشول. په نظر په کندهار کې د میرویس خان هرکلی وکړو او پټ په زړه کې ډېر په قهر هم و، خو د اصفهان د دربار د حکم سرغړونه یې په جار نشوه کولی، نو ځکه یې په رسمي توګه د میرویس خان بابا سره ستړي مشي وکړله، خو خپلې شومې موخې په زړه کې وي او په دې فکر کې و چې څنګه هغه له خپلې مخې لرې کړي. د میرویس خان د راتګ په وخت کې د ګورګین جبر په پښتون وطن کې لا همغسې دوامداره و. میرویس خان پټ په پټه قامي مشران راوغوښتل او د راتلونکي لپاره یې ورسره د شریکې او سمې تګلارې د ټاکلو لپاره مشورې وکړې. ګورګین د خپلو جاسوسانو له خولې له دغه هر څه خبرېدلو. هغه په دې هڅه کې و چې څه ډول میرویس خان د خپل ولس په وړاندې سپک او بدنام کړي. همدا و چې په هغه پسې سوال ځواب ورولېږل چې خپله لور زما زوی ته راکړه. خو د ځینو نورو تاریخ لیکونکو وینا ده چې ګورګین د ځان لپاره د میرویس خان نه لور وغوښتله. میرویس خان دا خبره د قام مشرانو سپین روبو یوې جرګې ته وړاندې کړله. مشرانو ورته وویل چې دا کار کله هم نشي کېدای، خو د اوږدې سلا مشورې نه وروسته یې پرېکړه وکړه چې باید یوه بله ښځه د میرویس خان د لور په نامه ورکړو، ځکه که هغه ته انکار وکړې نو هغه به زموږ په پلان لا نور شکمن شي او کېدای شي موږ خپل مرام او ټاکلي هدف ته ونه رسو. میرویس خان دا مشوره ومنله، خو خبره دې ته ونه رسېدله او ځینې مؤرخین وایي چې دا کار شوی و. میرویس خان خپلې یوې وینځې ته ښکلې جامې ور واغوستلې، سینګار یې کړه او ګورګین ته یې د خپلې لور په نامه ورکړه. کله چې د ګورګین زور زیاتی له هر حده تیر شو، میرویس خان د ولسي پاڅون لپاره د کندهار نه 20 میله لرې په مانجه نومې ځای کې یوه جرګه جوړه کړه چې پکې د اغېزمنو مخوریزو ملایانو او پیژندل شوو ملایانو په ګډون د ابدالیانو، غلزیو، تاجکو، هزاره، بلوڅ او نورو توکمونو مشران لکه سیدال خان ناصری، بابوجان بابی، بهادر خان، ملا پیر محمد میاجی، نور محمد هوتک، حاجی انګو په نوم مشهورو، یوسف خان هوتک، عزیز خان نوروزی، ګل خان بابر، نور خان بړیڅ، نصر خان الکوزی، د میرویس خان ورور یحیی خان، د هغه وراره محمد خان، یونس خان کاکړ او د جرګې غړو له اوږدو خبرو اترو او په قرآن له سوګند وروسته دا ټینګه پرېکړه وکړه چې لومړی باید د بلوچو، ترینو او کاکړو خانانو مشران صفویانو ته د قلنګ ورکولو څخه ډډه وکړي او هغوی همداسې وکړل. کله چې ګورګین خبر شو نو خپل 6,000 کسیز لښکر یې ژوب او بلوچستان ته ولېږه. په خپله هم ورپسې لاړ او میرویس خان ته یې هم وویل چې زما د ملاتړ لپاره ژوب ته راشه. میرویس خان هم د 2,000 پښتنو عسکرو سره هلته ځان ورسوه. هلته یې ګورګین او د هغه لښکر ته یوه درنه مېلمستیا برابره کړه.
ګورګین سره د خپلو عسکرو راغلو. د ډوډۍ نه پسې ښه ډېر شراب وڅښل او کله چې شپه پخه شوه نو میرویس خان په ګورګین حمله وکړه. هغه او د هغه ټول کنډک له تیغه تیر کړو. په خپله یې د ګورګین کالي واغوستل او د هغه د وژل شوو پوځیانو کالي په خپلو پوځیانو واغوستل او شپه په شپه له هغه ځایه کندهار ته روان شو. د کندهار د ښار ګورجي ساتونکو چې کله خپل عسکر په راتلو ولیدل د ښار دروازې ورته خلاصې کړې. میرویس خان په ښار ورننوت او د ایراني پوځ او ګورجي ساتونکو په وژلو یې لاس پورې کړو. ښار یې له صفویانو نه آزاد کړو او یوه ملي جرګه یې راوبلله. دغه ملي جرګې هغه په 1909 میلادي کال کې د پاچا په توګه وټاکلو. میرویس نیکه له پاچا کېدلو وروسته د کندهار د ښار دیوالونه ترمیم کړل. په ښار کې غله او وسلوال راجمع کړل. د ښار خلک یې سره راټول کړل او ورته یې وویل که چیرې په تاسو کې داسې خلک وي چې د ازادۍ په دې لوی نعمت چې موږ په ډېر اسانۍ سره ترلاسه کړی دا خوښ نه وي هغه یې د ځان څرګند کړي او له همدې جرګې څخه دې ووځي. هېڅوک به په هغې غرض نه کوي. داسې خلک بې له شکه د دې آزاد ریاست د پولې نه بهر د یو نوي نظام بادشاه تکل کولای شي. د ایران صفوي دربار چې کله د میرویس نیکه له پاڅون او د ګورګین له وژلو خبر شو په 1910 میلادي کال یې د هرات حکیم محمد خان ته امر وکړو چې په کندهار حمله وکړه. خو هغې ماته وخوړه. بیا یې د ګورګین د وراره خسرو خان په مشرۍ کې 10,000 کسیز لښکر د کندهار په لورې راولېږلو. خسرو خان له دغه لښکر سره تر هرات راتېر شو او فراه ته راغی. میرویس خان له کندهار څخه وروت خپله د ابدالیانو خواته ورغی او د داود شاه په مشرۍ کې یو لښکر د خسرو خان مخې ته ودرولو. خسرو خان په داود شاه حمله وکړه. داود شاه د هلمند تر سیند واوښت او ځان یې په کندهار کې محاصره کړو. خسرو خان هم پسې راغی او کندهار یې تر محاصرې لاندې ونیولو. میرویس خان چې کله د هرات له محاصرې خبر شو د کلا تمستونګ چمن او بورې خواته لاړ. دغه ځای له خلکو او بلوچانو نه یې مرسته وغوښتله. بلوچانو د مرستې وعده ورسره وکړه او د خسرو خان په لښکرو یې سور اور بل کړو او په تېښته یې مجبور کړو. میرویس خان چې کله خسرو د ماتې په حال کې ولیدلو له 14,000 کسیز لښکر سره د کندهار له ښاره راووت. په خسرو خان یې حمله وکړه. خسرو خان په 26 اکتوبر 1911 میلادي کال د روژې په 28 نیټه کال 1123 هجري کې ماتې وخوړه. دی ووژلی شو او لښکر یې د هرات په لوري د خپلو سرونو بچ کولو لپاره وتښتېدلو. میرویس خان خسرو خان ته له ماتې ورکولو وروسته بیرته کندهار ته راوګرځېدلو. د کندهار چارې یې برابرې کړې. له ابدالیانو سره یې د روغې جوړې تګلاره خپله کړه. بلوچان یې وستایل او د هند له ګورګاني دربار سره د نږدې اړیکو لپاره یې د هغه هېواد سره د تجارت راکړه ورکړه پیل کړه او د هغې سره یې سفارتي اړیکې هم ټینګه کړې. هغه د خپل هېواد بنسټ له هره پلوه کلک کړو. په حقیقت کې په دې سیمه کې یو پیاوړی او مستحکم پښتون ریاست رامنځته کړو. صفوي دربار د خسرو خان له ماتې شاوخوا 2 کاله وروسته په 1126 هجري کال کې یو بل لښکر د پښتنو د ټکولو لپاره د رستم خان په مشرۍ کې د کندهار په لوري راولېږلو. خو میرویس خان د رستم خان لښکر له هم ماتې ورکړه او هغوی یې په تېښته مجبور کړل. د ستر خان مشهوره وینا ده چې پښتنو تاسو که په خپلو کې سره یو نشئ د پردیو خلکو جغه له خپلو اوږو هېڅکله هم نشئ لرې کولی. دغه ستر اتل د هېواد له ازادولو د کندهار د چارو له سمون وروسته په 28 د ذوالحجې 1129 هجري یعنې 25 ډسمبر 1915 میلادي کال له دې پاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار ته د نږدې د کوکران په سیمه کې ښخ کړای شو. اروا یې ښاد او یاد یې تل.